چمن پرلط د جنجالي کېدو په حال کې د وطن یا کفن شعار او پاکستان څخه د بیلتون ناره. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني ریاست چې تل د ګلخانانو دوکه کولو لپاره وایي هندوستان د دوی دښمن دی، خو حقیقت کې بیا هغوی سره یاران دي او تل یې سوداګریزې دروازې ورسره خلاصې دي. خو افغانستان سره چې دواړه خواوې پښتانه دي او تاوان یې یو قوم ته رسیږي، نه یوازې دا چې دروازې تړي بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړوي. د سپین بولدک چمن چې پکې د لسګونه زره خلکو کاروبار جوړ و، خو پاکستان دا هم ونشو زغملی او یاده لاره کې د پاسپورټ او ویزې جبري کړه چې د پښتونخوا د خلکو یې سخته غوسه راپارولې ده. لسګونه زره ماشومانو د چمن د پرلط په ملاتړ لاریون وکړ. د سویلي پښتونخوا چمن پرلط وهونکو د ملاتړ په موخه د چمن ښار لسګونه زره ماشومان نن د پرلط په ملاتړ راوتي وو. د دغه ماشومانو عمرونه د 6 او 12 کلونو ترمنځ وو او تور بیرغونه یې له ځان سره لیږدول چې پکې لیکل شوي وو د وطن یا کفن د پاکستان حکومت له لوري د سپین بولدک چمن پر دروازه پاسپورټ تګ راتګ د پریکړې په غبرګون کې لسګونه زره کسانو د تیرو 29 ورځو راهیسې پرلط وهلی دی. د پاکستان دغه پریکړې او پرلط له امله د سویلي پښتونخوا د اوسیدونکو کاروبار په ټپه درېدلی دی. دغه ماشومانو هم د سپین بولدک چمن پر دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پاسپورټ د تګ راتګ په غبرګون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي په سوله ییز ډول یې خپل د حق ترلاسه کولو لپاره پرلط او لاریون وکړ، خو که غوښتنې ونه منل شي دا به یې وروستی پرلط وي او تر دې وروسته به لویې لارې بندې کړي او همداراز د پاکستان څخه د بیلتون په اړه به په فکر او اقدام وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.